سلامونه ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د طبي عمومي معلوماتو لپاره خان هیلث چینل در سره سبسکرایب کړئ. که ستاسو هم د پښې پوندې چاودلې وي او درزونه لري نو دا جادویي نسخه خاص ستاسو لپاره ده. که عمل پرې وکړئ پښې به مو نرمې او روڼې شي او د پوندو چاودې او درزونه به مو له تل لپاره له منځه ولاړ شي. دا ستونزه اکثره هغه کسان لري چې ډیر په وچو او سپیرو سیمو کې ژوند کوي یا ډیر وخت لوڅې پښې ګرځي یا هم د بدن د اوبو کموالی لري. زیاتره وخت پښو ته پاملرنه نه کوي، حال دا چې پښې هم د بدن یوه مهمه برخه ده. نننۍ جادویي نسخه د مالګې درمل نه ده. دا نسخه زموږ د نیاګانو یو پخوانی راز دی. مالګه نه یوازې میکروب وژونکی خاصیت لري بلکې د جلد مړې حجرې هم له منځه وړي او وینه جریان ته تحریکوي. د دې نسخې د ضرورت وړ مواد: نیم لیتر ګرمې اوبه، یوه کاشوغه مالګه، یوه کاشوغه زیتون یا نارګل تیل، یو نرم برس یا د پښو ډبره، یو کریم وازلین یا ګلیسرین. د استعمال طریقې: اول خپلې پښې په عادي اوبو سره ومینځئ ترڅو خاورې، چټلي او ګرد لرې شي. په یوه تش لوښي کې ګرمې اوبه واچوئ، پکې یوه کاشوغه مالګه ګډه کړئ او که د زیتون یا نارګل تیل لرئ هغه هم ور اضافه کړئ. خپلې دواړه پښې په دې محلول کې د 15 څخه تر 20 دقیقو پورې کیږدئ. هڅه وکړئ چې آرامه کښینئ، یوه کتاب ولولئ یا دعا وکړئ. وروسته د پښو سخت ځایونه د پښو د ډبرې یا نرم برس سره آرام وموښئ. کله چې پښې وچې کړئ نو فوراً پرې واسلین، کریم یا ګلیسرین ووهئ ترڅو رطوبت بند نشي. په اونۍ کې لږ تر لږه 3 ځله دا عمل وکړئ. که ډېرې خرابې پښې لرئ نو هره ورځ یې هم کولی شئ. د یوې اونۍ وروسته به مو پښې ښکلې نرمې شي، چاودې او درزونه به مو ختم شي. د ډبرې کارولو پر وخت فشار مه ورکوئ، آرام یې وموښئ. که تاسې دا نسخه وکاروئ له 3 څخه تر 5 ورځو کې به مو په پښو کې لوی بدلون راشي. نتیجه یې حتما وینئ. دا نسخه ساده، ارزانه او 100% طبیعي ده. که دا ویډیو مو خوښه شوه چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ. که کومه بله ستونزه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. موږ ستاسو په خدمت کې یو. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه. ښه وخت.